زوی ټوله دنیا کار کوي چې ولې نه کوې؟ بابا که زه کار وکړم نو ټوله کورنۍ به مې برباد سي. څنګه؟ اوس دې پوه کوم. که زه کار وکړم نو زما لاسته به بیخي ډېرې پیسې راسي. نو بیا به زه وایم چې ته راسه بابا ته یو نوی موټر ډالۍ که. او په هغه موټر که تا ټکر وکړي نو د یو لږ ډېرو پیسو دپاره زه خپل بابا قرباني کړم؟ کار سره نه. که زه پیسې پیدا کړم نو وایم به چې د مور زر خوښ دی نو راسه یو دانه د زرو غاړګۍ ورانیسه. خو که مور په دا سبا بازار ته ولاړه شي او یو څوک غاړګۍ ځینې حمله کړي نو زه غاړګۍ دې په ور پسې سي. خو که زما د مور غاړه پرې سوه نو د یو لږ ډېرې پیسو دپاره زه خپل د مور غاړه پرې کړم؟ کار سره نه. چې زه ډېرې پیسې پیدا کړم نو وایم به چې ته راسه په خور باندې ډېر لیک لوست وکړه. خو هغه که د تعلیم کولو وروسته خارج ته ولاړه او موږ ټول یې هېر کړلو نو د یو لږ ډېرې پیسو دپاره زه خپل خور د خپلې کورنۍ څخه جلا کړم؟ کار سره نه. چې زه پیسې پیدا کړم نو زما ورور به وایي چې زه ولې دونده نسم پیدا کولی. نو هغه به په دغه فکر کولو غلاوې شروع کړي. نو د یو لږ ډېرې پیسو د پیدا کولو دپاره زه خپل ورور څخه مجرم جوړ کړم؟ کار سره نه. بابا چې ته کور ته لږ پیسې م راوړې او موږ ټوله یې په مینه خورو او په امن کې یو نو زما بیا کار ته څه ضرورت دی؟ د بانګیر زو بابا